د ډاکټر نجیب او د طالبانو د حکومت توپیر. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د شهید ډاکټر نجیب په وخت کې رادار د پاکستان یو جیټ F-14 الوتکه کشف کړه چې له فارسي کرښې راوښتې وه. په 3 دقیقو کې د افغان هوایي قواو تعقیبي جیټ پسې راورسېده، خو د پاکستان جیټ واوښته. افغاني پیلوټانو خپل امر کوونکي ته وویل چې پاکستاني جیټ لاړه. له هغې خوا امر ورته وشو چې له کرښې پسې واوړئ، راویې غورځوئ. افغان زمریان ورپسې شول. په میرانشاه کې د ځمکې دلته کړه. پیلوټانو بیا مخابره کې غږ وکړ چې صاحب امر مو پر ځای شو. له هغې خوا د شاباسي د ورکړې ترڅنګ ورته وویل شو چې اوس تر بنو پورې ګزمه ووهئ او د پنجاب د پوځ یو مرکز بمبار او نور راځئ. پیلوټانو دا امر هم سرته ورساوه. پاکستان بیا د پخوا دې خوا ته راغلط نه شو. ملګرو، دا وه د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوئ.